خدای دې راوله د کاکا زوی جوړ په خیر تکړه تازه په خیر رالی شکر دی خیر اوسې آباد اوسې ته ښه یې په خیر سلامت اوسې جوړ اوسې خیر اوسې خوشحاله اوسې جوړ اوسې حاجي صاحب پر کور دی زما نیت و سړی د حاجي صاحب سره به هم د پلار د عذر ته به ورته واچوې د پلار عذر به جفت سره ووایم که کور دی ور به سې پلار و د دې کور ته دې راځه چې ورسو راځه 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 د خیر راځه السلام علیکم او کاکا زو علیکم السلام خدای خجر ولا خیر بخیر اخیرت په خیر ورسېدل څه وخت راغلی اوس داخلي چې راغلم ښه مهرباني کښېنه ښه د حاجي بابا سره چې خدای پاک ښه وکړي خدای پاک دې وبخښي وروره تاسو ته چې الله پاک د زړه صبر درکړي کور ودان کاکا زو خبر سولم مدیر په سفر تللی نو پاتې ته نه راغلی وزر ته اوس راغلی ډېره مننه خیر اوسې بس خو نو کاکا زو د ټولو دغه لار د ټولو مرو نو دی الله جنتي کې د ټولو اسلام سره بس وفات څه خدای دې وبخښي د ټولو اسلام سره تاسو نور ښه یاست په خیر یاست او شکر دی الحمدلله بس سفرونه مو په خیر شول انډیواله ستاسې دعاوې دي چې خدای پاک په خپله کور ځای پرې راورسولی تاسې څنګه یاست وروره تاسې ښه یاست برادران دې ښځې ته په خپله ښه یې کور کې رالیده کاکا زو شکر دی الحمدلله به ژوند دی زندگی د سهار سي ماښام سي تېرېږي نور الحمدلله بس ښه سره ژوندي یو دا غضب کړی یم دا ورور مې د دا ځایه کړی یم وروره کاکا زوی راغلی دی دلته وزر ته راغلی دی ته بیا ولاړې بیا زما خبرې دې ورته شروع کړلې نو څه بده خبره خو مې نه ده کړې کاکا زوی ته دا دی ناست دی وروره ما د ده څه ویش غوښتی دی د ده څه ما خپل حق غوښتی دی وروره د پلار سره دې خدای پاک ښه وکړي نو بالا خو مځکې باید سره وویشو نو ته رابده پرې نو بالا نه یې د پلار مشرتوب هغه ولاړې اوس نو بیا دی د ده مشرتوب خو زه نسم وړلی زه ما ته دې خپل حق را جلا کړي ښه په پټه پرده کې وروره ناکې ولې غږ سره پورته کوو چې دویم درېیم نفر خبرېږي نو خو دغه ما ورته ویل دا اوس ما بد ورته ویل کاکا زو داسې وخت را ووتلو د پلار د مرګ نن پنځمه ده دروسه یې کمبله نه ده ټوله سوې بیا د ویش نارې سولې ویش راکړه شرم وکړه یا وکړه سړی دغسې کوي کاکا زو ته په دې کې ما ملامت کړه ښه ژوند دی ښه زندګي ده ښه د یوازې څرخان دی ښه یو جیګ پخېږي پر یوه څرخان راخسته کېږي ښه د مینې او د محبت ژوند دی اوس یې پښې غځولې دي یا ماته ویش راکړه یا ماته ویش راکړه څه معنا لري ښه د اتفاق او د اتحاد ژوند وکړه یو ځای یو ورونه یو سره ترګې خو نه یو اوس زه تا ته ویشم په لاس درکړمه نه مې زړه کېږي چې زما د کوره ووځه یوازې سې خوند نه راکوي یا دا دی ناکه کوي وروره ته خو ډېره ښه خبره ورته کوې چې پر یو ځای یاست یو موټی به یاست یو لاس به یاست هېڅوک تا ته در نږدې کېدلی نه سي مګر دا چې نن ورځ ده به د کاڼي کې ډبه راچولې ده سره شوروي چې ما ته ویش راکړه ویش راکړه مې ورکوه چې ور یې نه کړې ویش په هېڅ رقم باندې چې هر څه کوي ورته ورته لاس یازه ته یې د مشر ورور یې د پلار درجه دې اوس درلاسه کړله چې پلار یې نسته تی پلار یې کاکا زو په دې ټوله پچه کې پزه دلته را پرې کړې د بوڅ بوڅ ګرځېدی ما سر په خلاصېدی چې دی دا ویش ته لار برابروي چې ویش راکړه چې دا پچه کې دی ګرځېدی دی او بو شان چې ښووله دا زما په دا سر خلاصېدی دا خو زه ښه خبر ورته کومه زه ورته هم ته کشر یې نه پوهېږې پر موږ دا تجربې راغلي دي ژوند مو کړی دی زندګي مو کړې ده خو دا خبر چې کوره دا خبرې پر غوږو ورکړي دي د باندې ملګري ورکړي دي خسرګنۍ پر غوږو ورکړي دي هېڅ سر مې نه خلاصېږي بس ستا خبره کډو ته کاڼي اچولی دي زه ویش غواړم زه ویش غواړم زه ویش غواړم وروره د خولې سره دې احتیاط کوه دا ته څه وایه چې د خولې سره دې لاس اخیستی دی خسر دی او پلانکی دی او بستانکی دی هېڅ چا ما ته هېڅ نه دي ویلي زه په خپل ښه بد پوهېږم زه کوچنی نه یم ښه زما خپل کور جوړ دی خپله زندګي مې جوړه ده دا نسو سره کولی چې په کور کې د ښځو سره جنجال یې تر هغه دا ښه دی چې وروره ما ورته خپل ویش سره وکړو مګر بله پلا دا خسرګنۍ را مخته نه کړې ښه پر هغه باندې زما اعصاب بیا اوړي بیا مې اعصاب ایښي او ته د کومې خوا را روان یې د کاکا زوی خپل پر ځای کښېنه د کاکا زوی ګلوي وکړه دلته راغلی د مشر ورور پر خوا ولې نو زه د هغه چک د پیدا سوی یم قرار راته ناست یې وروره دا دې نه ویله چې و دا ښه خبره ده ځوانان یا سړی دې خپل ویش وکړي ته اوس د ده پر خوا روان یې د ده پر خوا مه ورلغړېږه نو که شرم وکړه نو که حیا وکړه چې بابک ژوندی و د هغه عزت و احترام دې هم نه درلودی اوس زه د هغه ځای ناست یم زما قدر و عزت خو باید ته ولرې شرم وکړه حیا وکړه ستا په خبرو زه شرمېږم کاکا زو دا خبرې دي چې دی کوي خو سرګنۍ بنده را مخته کوي خامخا یو شی در باندې څښلي دي چې دا اعصاب دې راته خراب سوي دي زه ویش غواړم زه ویش ښه زندګي دی ښه کور دی ښه ژوند دی ښه کاروبار دی دواړه خوارۍ ته وځو خواري را جلا کړه ځمکې را جلا کړه سرای را جلا کړه نو که شرم وکړه حیا وکړه
وروره زه خو یو وزر ته درته رالمه زه ستا و د ده په ویش کار نه لرمه زما مطلقا دغونه خبره مقصد وی لکه دا خلک چې کوي لکه دا وایي چې مشر ورور د پلار په درجه کې دی او ته باید د خپل مشر ورور ته د پلار درجه ورکړې که نن ورځ پلار نسته دی د پلار دی او چې دی هر څه درته وایي که پر لوړه درته وایي که پر جوړه درته وایي باید ته ولاړ شې نه د معاینې په کول نه د خسرګنۍ په کول د هېچا په کول مه کوه چې تا او دی سره یو لاس یاست سړی له ولاکه در باندې وکړي ګوره ته خو شرم نه لرې نه شرمېږه په دا خبرو چې کوې چې ویش غواړم دغه د کاکا د زوی فامیلو کورنۍ ته خو وګوره فایدې نه موږ د دوی څه ساتل لرو نه دوی زموږ څه ساتل لري سره ځو راځو څنګه اتفاق دی څنګه اتحاد دی پلار یې هم د 8 کاله کېږي چې وفات شوی دی پر دا رقم یو موټی یو اتحاد یو څرخان یو اتفاق چې هره پلازه د دوی په سرخان ور وسکېږم ورسم زما په دې کست کېږي د دوی دا ورونه دا ګپ سره کوي مسخرې سره کوي دا ساچارۍ سره کوي انتبې سره کوي ته ماته دغسې ناست یې بوت راته ناست یې مخ چې ځړېدلی دی چې دا مخ ته وګوره زموږ تا د سترګې په تمه وي چې په کور به ته خوشحاله راننوځې کور ته راسې را داخل سې سلام وعلیکم بس د یو سلام ادا کې بلا په خونه ننوځې غوټه جام در بغل نیولي دا له ته د معاینې په کول نه یې د خسرګنۍ په کول نه یې د دننه پورې تا دا غوټه چې راوړې ده د زموږ مخ ته جېشه ده چې دغه شی ما راوړي یا مالټې یا ام یا هندوانه یا هر شی چې یې ابل اوس کوچنیان راټول ولعمې راخیستې وه په جیب کې بلانې اچولي وه خون ته یې نه ایستله نه کوي شرم که نه کوي حیا وکړه دا واده ما هم کړی دي زوم به چال لرمه چې غوټه راغلم د ګرده په مابینځ کې کښېږدم هم واخلي ویې خورئ ګرده به یې وخورو زوم د دې ځان د سره موړ کړم په ویې خورم سړی دغسې نه کوي په جیج غاړې بندېږي ما چې میږم دمبار چې میږه ورور یو څه سر باید سره خلاص کو غوټه چې په لاس خلاصېږي خولې ته حاجت نسته نو زه دا وایم چې دې خبرو ته ضرورت نسته چې پلانکې داسې ویله پلانکې هاسې ویله زه یې ګټم وروره زه یې په خپل ځان خورم زه یې په کوڅه کې هلته وروره که غورځوم هر څه چې په کوم وروره ته خپل عادي خپل ځان ته خپله راوړه ستا څه موږ ګیله نه کوو مګم ضرورت بلا د دې نسته چې بلا ناکه په ناکله بلا خاکۍ وو بلا به وروره خپله غوټه سره ټوله کو کم حق چې زما کېږي یو سپین ږیري وارایوله کښېنوه د کاکاګان راولم هر څوک چې وایي هغه به راولم بلا وروره که باغ را رسېدی که مځکه را رسېدله که کور را رسېدی هر شی چې را رسېدی مګر دا دغه ته ضرورت نسته خو ته خبر یې چې زما حساب ځینې وخت کار نه کوي ناقب هم د اکا زوی دلته اوس راړولی نو ضرورت یې نسته بلا دا کیسه سره لنډه کو ګوره کشره ورور مې راباندې ګران یې د زړه راباندې ګران یې که چیرې ته دونه زور کوې چې وایه مثلا ویش کوو نو زه دې وروره د سرای هم تېر یم در مځکو دې هم تېر یم در دوکاندارۍ در پیسو دې هم تېر یم هغه هم نه غواړم زه شکر دی داسې نه یم لکه ته زه نر یم الله پاک لاسونه را کړي دي پښې را کړي دي عقل یې را کړی دی زه مدرسه وځم د لاله کاکا د زوی په کور کې مې یوه خونه خالي ده دوی به هم داسې نه وي چې دا یوه خونه ماته نه کړي چې یو 6 میاشتې یا 10 میاشتې زه د کاکا د دوی سره تېرې کړم بیا خدای پاک مهربانه دی چې ګټه وټه وکړم خپل سرای به یا ګرو کړم یا بیا کریا کړم یا به خپله مځکه پیدا کړم سرای به پر جوړ کړم دا ټوله شان یې تا ته در پاته د هغه خو به خوشحاله یې که د هغسې هم نه یې خوشحاله خو دا ته چې ودرولم چې ګر سره زه په ټوله څه ولاړ شو دا څه کوي د کاکا زو ګرده شان دي ده ته ور وبخښله دا خو ستا او د ده سم نیمه یې در ستا نه لا ډېر بر کېږي د درد راهې پرې وروره ته ولې داسې یې ولې ګرده شان ده ته ور بخښې دی خو چې دا اوس یې په لاس ورکړې سبا یې ولاکه ځینې ووینې نه ولاکه سرای در پرېږدي نه ولاکه دکان در پرېږدي نه ولاکه باغ در پرېږدي ګرده در خرڅوي او ځي خارج ته دا سړی د کاکا زو دا ته څه خوله غورځه دلته راغلی دلته زما او د ده په مابینځ کې ته اوس درس پیدا کوې هغه وروره ما ته ګرده شان را وبخښله نو ته څه ضرورت لري چې دا خبرې ورته کوې بله پلا مې هم درته ما زما دونه صاف نه لیونی دی دا څه بلا په وسوله بجې حساب یې را خراب کړه دا د نن سبا زمانې کشران دي دا د مشر عزت سو او خلکۍ وزر ته راغلی و بېچاره ده پر واچول جنګ یې ورسره جوړ کړي والله زه هم دغه ته ودرولم په دا کور کې به یې د ده شپه یا به زما شپه وي شرم حیا نه لري چا مېلمه یې ووهلی پر ځان نه یم پوره مېلمه یم هغه به د باندې څه وایي دا دوستانو ته چې د دې دا حال دی د دوی په کور کې دا د دوی زندګي ده دا د ده ورور دی دا د ده ورور عزت دی چې مشرتې ورکوي نو ګوټه یې په مځکه را وغورځوله سړی اوس په ځان کې چاړه ووایي که په ده کې ووایي چاړه
د افغانانو هیواد